ليوم الجمعة ووجوبها كتاب رياض الصالحين دو سوا لسم باب دی دا باب دی په باره د دې کې چې د جمعې د ورځې فضیلت او داغي وجوبواله او لازمواله والاغتسال لها او د جمعې ورځې ته غسل کول والطيب او د جمعې ورځې د پاره عطر او خوشبو استعمالول والتبكير إليها او جمعه ته وخت راتلل والدعاء يوم الجمعه او د جمعې په ورځ باندې خاص طور دعا کول والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او د جمعې په ورځ باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل وفيه بيان ساعه الاجابه او په دې باب کې بیان د دې خبرې چې هغه د جمعې په ورځ باندې د دعا د قبلېدو ټیم واستحباب اکثار ذکر الله تعالی بعد الجمعه او د جمعې د مانځنه وروسته ډیر زیات ذکر کول الله یادول دا یو سنت عمل دی دې باره کې دا باب دی جمعې ورځ ته الله تعالی ډیر زیات فضایل ورکړي دي او جاهلیت په دور کې جمعې ورځ ته به یوم العروبه ویلا یا یوم العروبه دا ورځ به وته ویلا اسلام کې د جمعې د ورځ د پاره نوم دا یوم الجمعه دا وته کې خو دلې شو چې په دې کې جمعې ورځ ته جمعې ورځ کې ویل کېږي چې مسلمانان دا په دې ورځ باندې خصوصي تور یو غټه اجتماع کې راټولېږي او یو ځای د غشان ته مونږ کوي په غټ جماعت سره د الله بندګي او عبادت ته راټولېږي یا د جمعې ورځ ته جمعې ورځ کوي انه تم فيه خلق جميع الخلائق په دې کې د ټول مخلوق هغه پیدایش دا تمام شوی دی دا کومه ورځ شپې چې پیدا شوی دی آدم علیه السلام د جمعې په ورځ باندې شاده پیدا شوی دی ذکر د جمعې ورځ دا ویل کېږي او قیامت ورځ الله دې موږ تاسو آسان کړي دا د جمعې په ورځ باندې مخلوق به ته په دې ورځ باندې راټولېږي او الله به حساب او کتاب کوي د جمعې ورځ دا نوم اول دا چا کې خودو زين روایتونه کې راځي چې کعب ابن لؤي رضی الله عنه دی ورته کې خود یوم الجمعه یا څوک وی چې د انصار یو ډله هغه راجمع شو او هغه تر جمعې ورځ کې خود لچی هغه ویل دغه ورځ دي د يهود لپاره د یک شنبه ورځ د نصارا لپاره د عبادت د یک شنبه ورځ د یوم الاحد نو زمون د لپاره د جمعې ورځ په کار چې موږ کې راټولېږو د کارونو د روزګارو چټي به کې کوو او موږ به د رب العالمین یاداشت کوو او الله به موږ یادو او نبی صلی الله علیه وسلم اوله جمعه چرته کړی دا مدینه کې کړی دا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دوشنبه په ورځ باندې هغه مسجد قباء ته هغه قباء مقام ته لاړو دوشنبه په ورځ باندې اول ته د دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنځ شنبه مته ایثار شو او به د جمعې په ورځ باندې سحر وختي هغه سحر په ټیم کې مدینه ته راکوز شو او الته دغه شانته بني سالم بن عوف دغه شانته هغه ته وسیدل او دغه قوم راټول کو او نبی صلی الله علیه وسلم دغه شانته د جمعې ولدمون دا وکو اول خطبه وکړه به 2 رکعات مونږ کو دغه وخت نه کوم چې زمونږ استاد نن سبا د جمعې ورځ کوم ترتیب دی خطبه کول دغه شانته اذان کول خطبه کول او دغه شانته به مونږ کول همدا ترتیب دغه وخت نه پاتې شوی دی الله قرآن کی فرمایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الله فرمایي سو د جمعه کې فاذا قضيت الصلاه کله چې موږ د جمعې د ادا کړې شي خطبه وشي موږ وکړې شي فانتشروا في الارض پزمه کې خواره شي تاسو زمګه کې تاسو خواره شي او زمګه کې وګرځي وابتغوا من فضل الله او د الله هغه مهرباني ورته تاسو تجارتونه وکي کار روزګار وکي واذكروا الله كثيرا الله د مانځنه پس ډیر یاد کوي ډیر زیات الله یاد کوي لعلكم تفلحون در پاتہ کامیاب شي
یعنی آیت کې خبردار چې د جمعې د ورځې فضیلت جمعه ورځ هغه چې کله ادا کړی شي مؤمنانو مسلمانانو انسانانو ته الله حکم کوي د جمعې د مانځنه وروسته ما تاسو باندې پابندي د اخیستلو د خرڅولو لګولې وه جمعې دپاره اذان چې وشي اخیستل خرڅول دکانداري نکاحونه د دنیا ټول کارونه دا به بند وي دا حرام دي کول به نه پکار خو کله چې د جمعې ورځ زمونږ ادا کړی شي الله به حکم کوي فانتشروا فی الارض زموږ خواړه الله فرمایي او د الله مهرباني تجارتونه حلال روزي دا تاسو ولټوي او الله ډیر یادوي الله به تاسو کامیاب کړي نو بدی باندې عمل کول سلف ډیر زیات عمل کوي په دې باندې عراق ابن مالک رضی الله عنه بارک راضي صحابي دی وکړه چې بدی د جمعې ورځ جمع او مون دا وکړو نو د جماعت په دروازه باندې ودرېد او ویل اللهم اني اجبت دعوتك یا الله ما ستا دعوت قبول کو تما ته ویل حي على الصلاه حي على الفلاح الله تما ته ویل مانځه تراشي کامیابی زه تراشي بالکل د مولوی صاحب خطبه تراله مونږ کو الله ما ستا دعوت قبول وصليت فريضتك الله ما ستا هغه فرضي مونږ چې هغه جمعې مونږ ستا هغه فرضه ما ادا کړه وانت شرط كما امرتني الله څنګه چې تا ما ته حکم کړی دی هغه شان د بس مګه کې دغه شان ته هغه ګرځما فرزقني من فضلك او الله ما ته ستاسو مهرباني رزق راکې وانت خير الرازقين او ته د غوړ رزق ورکوونکی دا دعا وکوله چې الله ما ستاسو حکم امنو ما مز ادا کو ما ستاسو دعوت قبول کو وز د تا رزق غواړم پر اخر رزق راکې یو مونږ کله وشي ته تجارت وکړه د بخاره پته لګي چې ما دا شان څومره خطو تجارت وکړو اما څومره ګټه وکړه ځل طرف ناراضي هغه به وایي چې من باع واشترى في يوم الجمعه چا چې د جمعې په ورځ باندې بعد الصلاه د مانځه وروسته هغه خستل وکړل خرڅول وکړل کورله سودا وکړه دکانداری وکړه تجارت وکړه او بخل کومانه شیان خرڅلو او د کور لپاره سوداګانې وکړي تجارت لپاره سوداګانې چا وکړي مبارک الله له 70 مره الله به دغه کس لپاره چې تجارت له کومه سودا خسته ده او یا د غشان د کوم شی په دکانداري کې خرڅ کړی دی یا د کور لپاره سودا خسته ده الله به او یا چند ګټه دي تورکی الله به او یا چندونه دې په خیر برکت کې واچي ځکه دا الله حکم دی مونږ چې ادا کوي فانتشروا فی الارض زموږ خواره شي او د الله مهرباني تجارت حلال مال دا تاسو ولټوي مونږ او تاسو الله دې موږ تاسو باندې رحم دې ورسګو مانګه روسه شان چکر لګو یو خپل خوازو چې موږ او تاسو دا فکر او سوچ کو او د الله دا آیات زین تر او چې الله راته وي بل واخو راته موږ کې تجارت د پرېدي کار و پرېدي پابندۍ ډېرې زیات دي خدای درته الله حکم دې فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله اذا قد قضيت الصلاه من چوشي به دا شان تاسو کې زمګي خواره شي تجارت وکړي د الله مهرباني نه وټوي د خپل بچو خېټه دا په حلال روزه باندې ډکې کوي دا د الله حکم نه موږ تاسو ته دا شان ته مال کې به برکت وي دا شان دکانداري کې به برکت وي الله دې موږ تاسو په خبرو عمل کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد